سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل ښار کې د 5 لویو پروژو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب په داسې حال کې چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید هم حضور درلودو په همدې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وویل د یو هیواد د پرمختګ لپاره امنیت تر ټولو مهم دی چې الحمدلله اوس مهال په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول کابل ښار کې وضعیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. کابل ښاروالۍ د امنیت راتلو له برکته د کابل ښار د ښکلا او منظموالي په موخه ډېرې هڅې کوي چې د پخوا په پرتله د ښار بڼه منظمه شوې ده. موږ یې ټولې ترسره شوې هڅې ستایو او ملاتړ یې کوو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د یادو پروژو په بشپړېدو سره به کابل ښاریانو ته ډېر سهولتونه برابر او د ښار ګڼه ګوڼه به ورسره کمه شي. د دغه 5 پروژو له ډلې یې نن د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک د جوړېدو چارې عملاً پیل شوې چې د 1.5 کال په موده کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک 7.15 کیلومتره اوږدوالي او 10 متره سور لري چې 510 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او لګښت یې هم د کابل ښاروالۍ د کورنیو عوایدو له لارې ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې د یاد سړک په جوړېدو سره به د هیواد شمالي ولایتونه مستقیما د کابل هرات لوی ترانزیټي لارې سره ونښلول شي.